ماخوستن د کابل ښار 15مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانې په سیمه کې چاڼیزو عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالو یو پټنځای له منځه وړل شوی ده او پکې موجود ټول پټ وسلوال وژل شوي دي. ځایي خلکو هم د دغې پیښې تایید کړی ده چې اوس مهال هلته جګړه پای ته رسېدلې ده. بلخوا د اسلامي امارت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د افغانستان د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي تېره شپه د کابل ښار 15مه حوزه کې د اسلامي امارت د ځانګړې قطعې مجاهدینو د داعشي فتنهګرو په یو ځل عملیات ترسره کړل. دغه عملیات چې خورا بریالي او پرېکنده وو په پایله کې یاد مرکز په بشپړه توګه له منځه لاړ او پکې میشت ټول داعشي فتنهګر ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحې سره نږدې د کابل ښار عیدګاه مسجد سره بمي چاودنې شوې وې. د دغه بمي چاودنو د تلفاتو په اړه تر اوسه کره راپورونه هم داسې ویل کېږي چې 8 نفره مړه شوي او نور زخمیان دي.